ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دې ځای نه اوس 14 آیت پورې زواجر دي للمنافقین. منافقینو ته زواجر بیانوي د هغې ناکاره تقریبا 15 ناکاره صفاتو له ذکر کوي. دا درېیمه ډله شوه. اوس دا منافقان څوک؟ دا په مدینه کې اوسېده، ظاهره کې کلمه ویلې وه، ظاهره کې به منځونه هم کول د نبي صلی الله علیه وسلم سره. دا چغې به یې وایي چې طاعتن طاعتن ای زموږ نبي، موږ خو ستا طاعت کوو، موږ خو ستاسو خبره منو. الله فرمایي په دې ټوله خبره کې دا دروغجن دي، کذاب دي. هغه درېیمه ډله اوس ذکر کېږي او د دې ناکاره صفات. دې آیت کې ورله یو صفت ذکر کوي، هغه دا چې په دروغه باندې د آمنا دعوه کوي چې موږ ایمان راوړی دی. الله وی دا صرف د قول ایمان دی. یقولو قول کوي صرف چې آمنا بالله والیوم الاخر. په خوله باندې صرف وایي موږ الله منو، آخرت منو. الله رب العالمین ته د زړه د ایمان نفي کوي. وما هم بمؤمنین، په زړه باندې ګوره مؤمن نه دی. د دې خلو په خبرو باندې دوکه نشي. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، په خوله هغه خبرې کوي چې په زړه کې نشته. ومن الناس، او بعضې د خلکونه من هغه څوک دي یقولو چې هغه وایي په خوله باندې آمنا بالله، مونږ ایمان راوړی په الله تعالی باندې، وبالیوم الاخر، په ورځې رستنۍ باندې. الله منو، قیامت منو. نو دا نور ایمانیات پکې مینس کې په ضمن کې داخل شو. ځکه اول اخري ذکر کړه کنه، مراد دی دا چې رسول او ملائکه او کتابونه او هر څه قیامت هر څه منو. بس ځکه الله او قیامت منو، مطلب په دې مینس کې بیا چې څه دي دا ټول منو، دا مطلب دی. الله رب العالمین فرمایي وما هم بمؤمنین، او ندی دوی ایمان لرونکي په زړه سره. ایمان قلبي نشته دی چې په خوله باندې دعوه کوي. یقولو دې کې رد دی په مرجعو باندې. مرجعه غډله ده چې هغوی مړه صرف کلمه ووایه، په خوله باندې کرامیو به هم دا ویل او خیر دی که بیا ګناهونه کوي او که هر څه کوي تاله ضرر نه درکوي. دلته وګوره که نه ولې ضرر نه ورکوي؟ ګناهونه. منافقان ګناهونه کوي، الله پرې رد کوي. دا ته څه وایي؟ الله رب العالمین ورته هسې منافق وایي. بیا منافقانو سره نبي صلی الله علیه وسلم قتال ولې نه دی کړی؟ دا بېله مسله د خپل ځای کې به ځای په ځای راځي او تفسیر خو دلته نه کېږي، لفظي ترجمه کې خو دومره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خلکو ظاهره کې کلمه ویلې ده. وخت په وخت بعضې صحابو به اجازت غوښته، ای د الله نبي مو پرېږده چې دا سر دې ووهو. د الله نبي وفرمیل نه، دا کافر به بیا وایي دا رسول راولګي د خپل ملګري وژني، ځکه نوم خو به د ملګري پروت دی که نه. د کلمې د وجې نه اوس وجلی نه شو چې کلمه یې ویلې ده. ظاهره کې مونځ اودس کوي مونږ سره، نو احکام د شریعت پې په ظاهره کې لاګو دي، نه حکم به پې مونږ دا کوو چې بس ظاهري اعمال د اسلام او د زړه په امور باندې ما او تا او نبي مکلف نه، هغې د الله رب العالمین سره معاملات. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. بل زجر دی دویم، دی کې بل قباحت ذکر کوي. دو قباحتونه نور دي دی. اول د خداع، دوکه بازی کول، او دویم عدم شعور چې دی کې شعور نشته دی. یخادعون الله، دوی دوکه کوي د الله تعالی سره، د الله سره ټګي کوي. الله سره ټګي نه کېږي، د دې څه معنا ده؟ مطلب د دې دا دی معنا یخادعون الله فی زعمهم، دوی د الله سره ټګي کوي په دې خپل ګمان کې. لکه دا بعضې سړی د دین سره دوکې موکې کوي که نه، چل ول د ده د خیالي نعوذ بالله کې الله رب العالمین لما دوکه ورکړه. ځان دپاره څه بانې مانې ګوري لګي، تا ته هم کله بانه وکړي، ته ورته لکه دا کار نه جي دا داسې چل نه دی، دا چل دی، دا چل دی، دا چل دی، دا چل دی، دی وایي که نه دا مؤمن مې چې پې دوکه کړو د تسلي وشوه که نه، داسې به قیامت کې د الله هم ګیني نعوذ بالله زه دوکه کوم او تسلي به وشي. بل چا دا ویلي مفسرینو دلته چې دوی چونکې د الله د نبي سره دوکې کولې، نو الله رب العالمین فرمایي زما د نبي سره دوکه داسې ده لکه د الله سره دوکه. یخادعون الله من یخادعون رسول الله، دوی د الله د رسول سره دوکه کوي، دا داسې ده لکه د الله سره دوکه او ټګي کول. دوی دوکه کوي د الله تعالی سره، والذین، او دغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی، مؤمنانو سره هم دوکه کوي لګي. وما يخدعون، دوی ټګي او دوکه نه کوي الا انفسهم، مگر د خپلو ځانونو سره کوي. وما يشعرون، او دوی نه پوهېږي. الله وایي دې منافق کې دا شعور نشته دی،
چې د دې دوکې او د ټګۍ اصل ضرر همدته دی نه الله ته نه د هغه رسول ته نه مؤمن ته ضرر ورکولی شي بلکې ځان له ضرر ورکو فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بیا زجر دی منافقانو ته دی دوه ناکاره صفات ول نور ذکر کړي یو دا چې زړونو کې مرض دی مرض القلب او دویم دا کذب او دروغ دا د دې عادت ګرځېدلې دی په دې دوه مزید صفاتو باندې ول قباحت بیان کړي دی درې مخکیو څلورم او پنځم دا شو فی قلوبهم د دې په زړونو کې مرض دی دا غوړ ظاهري مرض نه دی بیماری سړی تر زړه بیماری ولګي کله وال بندي کله رګ بندي نه په ظاهر کې خاصیت مندي قران کې الله رب العالمین فرمایي منافقانو بارکه چې تور ته ګوري نو سیعتونه غټ غټي بدن نه غټ غټي دا کسان شور برکه کلان دي ورته شور وکي په قلار درس وای قلار لګه گزاره وکوي هل توازي زموږ درس ورته لګ دا په قلار وای نو مرض نه مراد دی مرض د منافقت مرض د شک مرض د کفر او د شرک دغه مرضونه دي فی قلوبهم مرض د دوی په زړونو کې مرض دی فزادهم الله مرضا نو زیاتی کوي الله تعالی دوی لره مرض الله ورله دا مرض زیاتی بعضی دا جمله دعایه ده معنا ده فزادهم الله مرضا الله دې زیات کی د دوی دا مرض خیری وته کړی مرض پس زیاتیږي بنزول القرآن قرآن کریم چې څومره نازلیږي د دې مرض زیاتیږي عجیبه خبره ده قرآن کریم د مؤمن د پاره شفا ده د دې په ایمان زیاتیږي قرآن کې بځه بځه تاسو لراځي ان شاء الله خود کافر او د منافق په مرض ډیریږي ولی څومره چې دا قرآن نازلیږي دومره ته خلاف کوي بیا نازلیږي بیا ته خلاف کوي نو مرض یې سیوا شو که کم شو سیوا کیږي ورو څومره چې کم دی قرآن د علاج کول غواړي دې ته لري تختی لګي وای مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی څومره چې دوی ولو میکوله دومره مرض نور سیواش قرآن دوی له علاج کول غواړي دوی ته تختی مخالفت کوي نکوم علاج نو مرض خو سیوا کیږي کنه ستاره ډاکټر ویل کراشه علاج دلو کوم ته تختی لګي نو دوی د قرآن نه تختی نو څومره چې قرآن نازلیږي د دوی مرض سیوا کیږي ځکه چې څومره قرآن نازلیږي او احکام دوی هغه خلاف کوي دا غینا ولهم د دې لپاره عذاب الیم عذاب دې دردناک بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی به همیشه دروغ ویل دا د عادت او د عادت وسم ګوره بما كانوا دا کان چې په مضارع باندې داخل شي دې کې معنا د استمرار پرتی سمانا یعنی دا د عادت ګرځیدل او دا دروغ ویل یو خو مؤمنی کله کله ته یو ځل دروغ ویل شي زر توبه وباسي الله یریږي چې لکه دروغ می ویل او دا منافق دی راړو پروا نشته دا د عادت ګرځیدل دا دې څه لکه سړی چې ډوډۍ خوري دا سید د یو طعام او شراب ګرځیدل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون دې کوم زجر دی او یو ناکاره صفت ورل ذکر کړی دی هغه دا ده چې کارونه دا منافقان کوي د فساد او وی هغوی ته اصلاح چې موږ خو د اصلاح کار کوو نو دې آیت کې ورله شپږم ناکاره صفت ذکر کړی دی وإذا قيل لهم او کله چې ویلې کېږي دوی ته لا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض بزمکه کې نصیحت ورته ویلې قیله مجهوله صیغه ده معنی چې هر چا له طرف نه ورته نصیحت وکړلی شي څوک ورته وایي چې هلکه دا فسادونه مه کوئ فساد څه شی دی شرک دی فساد د نبی نه خلاف دی دغه رنګه فساد دی جادو کول د قرآن کریم نه خلق منې کول د خلکو مالونه په باطلو طریقو باندې خوړل او هلاکول د یتیمانانو مالونه خوړل په حرامو طریقو باندې د قرآن او د حدیث خلاف کول او هر مشرک او بدعتي کې دا صفت موجود دی چې څومره هغه لګی دی د قرآن او حدیث خلاف په شرک او بدعت باندې روان دی بس دومره د فساد ډیر دی فسادي دی اصل نو کله چې ورته ویل شي دا فساد مه کوه لکه منې شه قالوا نوایدو انما نحن مصلحون یقینا مونږ خو اصلاح کوونکي یو ورته وګوره کوي به د فساد کار او بیا به مونږ چې د امت اصلاح کوو مونږ د اصلاح کار کوو شرک به کوي بدعات به کوي چې ته پرې ردو کې لکه دا شرک دی دا بدعت دی ځان کې وساته
وګورو دوی هر څه ته شرک او بدعت وایي هلکه الله او رسول ورته ویلي او دوی به دې ته د اصلاح کار وایي او ته به بیانې قرآن او حدیث او تا ته به فسادي وایي اصلاح ته فساد وایي او خپل فساد شرک بدعت ته اصلاح وایي دا الټه روان دي ګډوډ خلک دي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اوس دې کوم زجر دی او ناکاره صفت هغه دا ده چې د دې په دې دعوه باندې د اصلاح چې موږ خو اصلاح والا یو ډېر تاکید سره پرې رد کړی الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چې دي هم المفسدون خاص هم دوی دي فسادیان ولكن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي شعور پکې نشته دی دومره نه پوهیږي چې د فساد ته لګي د اصلاح وي او حالانکه ټول نه لوی فساد په دې کې موجود دی واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس دې کوم زجر دی او درې قبایح یو دا تسمیه الصحابه رضی الله عنهم بالسفهاء دا منافقان چې کوم دي صحابه کرام رضی الله عنهم ته سفهاء قمقلان و نعوذ بالله صحابه کرام په شان کې ایمان راوړي کنه لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی د عمر رضی الله عنه دی د عثمان رضی الله عنه دی د علی رضی الله عنه دی دا رنګ دا زبیر رضی الله عنه دی دا فلان دی فلان دی بس ویلي مړو دا سادهګان دي دا خاصوي قمقلان دي نعوذ بالله اوس به ګوره ما او تا ته هم دا ویلې کې څوک هم چې په هره زمانه کې په صحیح دین عمل کوي کنه په قرآن او حدیث عمل کې تا ته خلک دا ساده دی مړو صفحه هغه چاته ویلې کېږي جمع د سفیه ده چې د دنیا په مصلحتونو نه پوهېږي خیر او شر او ګټ او تاوان باندې سم نه پوهېږي نو دا کافر او منافقان ځان ته ډېر هوښیار وي چې موږ ډېر چمپیانان یو او دا صحابه خو نعوذ بالله بېوقوفان دي وایي د دنیا په مصلحتونو نه پوهېږي الله رب العالمین ته بدل اخیستی دی چې دا په خپله بېوقوفان دي څوک چې صحابو ته بېوقوفه وایي او بل مرض یې د دې ذکر کړی دی جهل مرکب چې ولکن لا یعلمون په دې خپله ناپوهۍ باندې هم نه پوهېږي په دې هم نه پوهېږي چې زه خو په خپله بېوقوف یم واذا قیل لهم او کله چې ویلی شي دوی ته دې منافقانو ته دا ویلی شي آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی کامل خلکو کامل خلق څوک دي الناس صحابه کرام دي رضی الله عنهم ځکه قرآن کریم چې نازلې ده په دې وخت کې خلق څوک وو صحابه وکړه صحابه کرام رضی الله عنهم دا کامل خلق دي کمالی خلق دي دلته ګوره یو خبره ده نکته عجیبه قرآن کریم دی د الله کلام دی کنه سوال دلته بعض علماء کړی چې طریقه خو په دعوت کې دا ده چې امر بالمعروف په مخ کې کې او نهي عن المنکر برستو کې دلته خو عجیبه کار وشو مخکې امر نهي المنکر مخکې کړه چې لا تفسدوا فی الارض فساد مکوئ او امر بالمعروف اوس بیانوي چې ګوره آمنو کما آمن الناس دا څنګه چل شوی د دعوت داسې الټه غوندې کار نه دی شوی چې نهي المنکر مخکې آیت کې او اوس امر بالمعروف بیانوي د دعوت خو داسې طریقه نه ده پکار نو دلته د دې جواب هغه یاد کا هغه دا ده چې بعض انسان چې په هغه کې شر ډېر غالب وي کنه په نسبت د خیر باندې نو دته اول نهي عن المنکر مقدم کول پکاري ضروری دا ده چې دی اول د دې منکر نه منع کا اوس مثلا یو سړی دی هغه شرک کوي لګیا دی شرک کې مبتلا دی عقیده د شرک او ته ورته چې مړه خیرات کوه کنه او ښه کار دی او صدقه کوه کنه او مونځ کوه کنه هلکه د هغه عقیده خرابه ده ولې په توحید پوهه که شرک نه منې که شرک مه کوه دا شرک پرېږده دا فلانې فلانې جرم پرېږده نو دوی باندې شر غالب دی ځکه اول د هغې نه منې کړه او وروسته چې کوم دی دعوت د ایمان وله ورکړلو او طریقه هم دا ده چې اول ځان به منې کې د شرک او د کفر نه هغې نه به د خپل ځان خالي کې تخلیه مخکې ده بیا تحلیه ده وروسته به ځان ښایسته کې په ښکلي صفاتو د ایمان باندې نو کله چې دوی ته ویلی شي ایمان راوړئ نو د ایمان معیار څوک شو صحابه څنګه ایمان کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړئ کاملو خلکو چې صحابه دي د صحابو په ایمان باندې ګوی چا ورکړه الله رب العالمین قرآن پې ګوی ورکړه قرآن کریم چې شروع شو د صحابو د ایمان ګوی ورکړه
او یو سړی را لګېږي نعوذ بالله په امریکا کې ناست دی کافرو ساتلی دی العیاري په نوم باندې خلک دا الله یاري دی الله یاري نه دی العیاري دی ابلیس دی ابلیس یې ساتلی په امریکا کې شاته ورپسې د کفارو د یهودو نصاراو پروګرام دی امریکا کې ناست دی او خلکو ته وایي او چې ورته پته ولګي سړی پوه دی بیا ورسره ټک باس نشي کولی سوچه جاهل هم دی نمبر 1 جاهل دی کافر خدای دی ځکه یو سړی چې ابوبکر ته مسلمان نه وي کافر وي دا د جهان غټ کافر دی مونږ وایو والله که ته ما باندې د ایمان خبره ومنې چې دی مؤمن دی ته ورته مسلمان ووایه یو سړی د ابوبکر ته مسلمان نه وایي رضی الله عنه یو سړی د عمر فاروق رضی الله عنه ته مؤمن او مسلمان نه وایي عثمان رضی الله عنه ته مؤمن او مسلمان نه وایي د نبی علیه السلام بیبیانو ته نه وایي مؤمن او مسلمانانې او زه به دته مسلمان ویم دا د جهان هغه غټ کافر دی چې نه یهودي داسې کافر دی او نه نصراني داسې کافر دی او نه مجوسي داسې کافر دی دا د ټول نه غټ کافر دی یاد ساته دی کېنولی دی هلته کافرو امریکا کې ناست دی خلکو ته وایي ما ته ثابت کوي چې ابوبکر مؤمن ما ته ثابت کوي مونږ به تا ته ثابت تا ته مونږ نه ثابت مونږ ته الله ثابت کړی دی مونږ ته الله وایي الله رب العالمین منافقانو ته ویل آمینو ستا پشان کسانو ته ویلې آمینو کما آمن الناس ایمان راوړئ لکه دې ځوانانو چې ایمان راوړی چې د ابوبکر او عمر او عثمان دی او دغه رنګه دا علی دی او زبیر دی او طلحه دی او معاویه دی او دغه رنګه دا نور صحابه دی او د نبی علیه السلام دا بیبیانې دي د دې جماعت په شان ایمان راوړئ صحابه کرام موږ ستا په بکواساتو کې نه ګورو نه ستا د تاریخ په پاڼو کې ګورو چې ستا مشرانو د یهودو نوکرانو او د یهودو اولاد عبدالله ابن سبا ستا نیکو د یهودو نیکو او هغه ستاسو د فرقې بنیاد کې ښودو او هغه د عبدالله ابن سبا یهودي فرقه را روانه ده او هغې تاریخونه لیکلي د دروغو او په صحابو پسې کنځلې او بدې ردې او د دروغو تهمتونه نن ته ماته وګوره کنه پلاني تاریخ کې لیکلي تاریخ کې زه په تاریخ باندې څه کومه څه کې کنځلې را باندې کې اوس د خوله باندې چې په تاریخ پسې له کنځلې وکړم زه صحابه ستا په تاریخ کې اډو ګورم نه زه صحابه د قرآن په پاڼو کې ګورم زه صحابه په هغه ځای کې ګورم چې ما ته الله څه وایي دې باره کې الله ما ته وایي کما آمن الناس داسې ایمان راوړئ لکه د کاملو خلکو چې راوړی الحمدلله دا کامل خلک صحابه داسې ایمان راوړئ دا لیټونه لږ ولګوئ نو دا کامل خلک دی صحابه د دوی په ایمان کې چې څوک شک کوي دا سړی په خپله کافر کېږي او د ایمان نه بهر دی ایمان نه دی لاس وینځي نو قالو دا منافقان وایي په صحابو اعتراض کوي انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن الصفحاء لکه څنګه چې ایمان راوړی بیوقفانو دا اوس په د سوشل میډیا دور دی که نه د جعلي میډیا ده نو عجیبه فتنې دي هر سړي ځان ته موبایل کولاو کړی دی او بکواس کوي نو دی لګیاو دا خبرې به یې کولې او دا تعلیم یافته ملګرو سره خو علم نه وي د قرآن او حدیث به دوکه به شي هلکه دا سړی ګوره چغې وایي چې ما ته دې څوک د ابوبکر ایمان ثابت کړي د عمر رضی الله عنه ایمان دې ثابت کړي د یو د ځوان زوی ولا راغلی طالب العلم دی تاسو به کتلی یا هغه ورته وایي وایي داسې کار دی د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنه صحابو ایمان خو هغه خو درته ښیم هغه خو قرآن کې دی زه دا دعوه کوم چې ته انسان نه ما ته خپل انسانیت ثابت که شابه زه وایم زما دعوه دا ده چې ته انسان نه دی العیاري ابلیس ته وایي ته انسان نه ما ته دا ثابت کړه چې ته انسان یې زه دا نه منم ته انسان یې بلکې زه وایم چې ته یو ځناور نو بس هغه ته څه وایي دا و ډېر ګستاخ دی ډېر بېادبه دی وایي دا و چې کوم دی ګوره په اخلاقو سره خبرې نه کوي هغه ورته عجیبه خبره ده ابوبکر صدیق ته نعوذ بالله کافر وې مسلمان یې نه ګڼې مؤمن ته خو اخلاقي شوې او چې تا ته مې ویلې چې ځناور انسان ځان ثابت کا نو زه دغه شوم که نه بد اخلاقه شوم عجیبه خبره ده زه دغه بند کړی دی چې یاره داسې سړي سره زه باس نه کوم چې کله په داسې سړي واوړي که نه بیا دې باس نشي کولی په داسې کس باندې واوړي ځوان باندې بیا باس ماس نشي کولی د صحابو دشمن به سي او د ده به بحث سي خو عجیبه خبره دا ده څوک قرآن او حدیث ته کې نه ناسته یا خپل دین دی قرآن نه صحیح یاد کړي وګوري چې صحابه کرامو کم شانو دې قرآن نه ګوري جاهل دې لګیا دی د تاریخ ګندونې راخستې دي زموږ شیخ صاحب تاریخ ته به زموږ شیخ رحمه الله تاریخ به ورته دا تاریخ تیری دي هر سړی را لګېدلی دی یو شی لیکلی دی په خپل فکر باندې دا تاریخ څه د اسمان نه نازل شوی دی دا څه ولې جبریل علیه السلام دا تاریخ راوړی دی تاریخ چې کوم دی پای کې ډېر ګندونه پراته دي راشه قرآن کې صحابه وګوره چې پته راته ولګي
اوس الله رب العالمین د خپل صحابه او مؤمنانو بندگانو بدل اخلي دا پاک جماعت الا خبردار انهم یقینا دوی چې دي دا منافقان هم الصفهاء خاص دوی بوقفان دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي ګوره په خپل بوقفتوب نه پوهیږي دي ته جهل مرکب وي انکس کې نه داند و نه دانت کې نه داند یو سړی نه پوهیږي او په دې نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم نه پوهیږي په دې نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم دا جاهل مرکبي مکمل جهالت پکې هغه غلې شوی وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون دو نور قبائح ذکر کیږي د منافقان یو معیت الشیاطین او دویم الاستهزاء بالمؤمنین د نور دو قباحتونه دي وإذا لقوا الذين آمنوا کله چې مخامخ شو دي د مؤمنانو سره دا منافقان به کله د مؤمنانو سره مخامخ شو کله قالوا نوای دی آمنا مونږ ایمان راوړې دي دا دي منافق ویم دي ته کنه اس صرف خپل خبرې کې تعالی دوکې درک چې مؤمنانو سره مخامخ شو مونږ مؤمنان دا تاسو چې کوم خبرې کوي دا مونږ مانو خو چې کله بیا خپل مشرانو لاله شي الله وی ته شیاطین ویلې دي شیاطین شیطان کې معنا د بعد پرته ده دا د الله رحمت نه لري وته دی کنه شیطان نو د دې د مشران هم د الله د دین او د الله د رحمت نه لري وته دي واذا خلو کله چې دی واپس شي خلو یو معنا د لاړ شي بل د خلا یخلو معنا د ځان لوالي واذا خلو کله چې دی ځان لشي په خپل مجلس کې الی شیاطینهم دا خپل شیطانانو خواته ورشي کله چې ځان لشي خپل شیطانانو سره شیطانان نو مراد سړي د دې مشران چې کله د خپل مشرانو سره ملاوي شي د خپل شیطانانو سره نو قالوا اي ورتدا منافقان انا معكم يقينا موږ خو تاسو ملګری یو وګوره مؤمنانو ته موږ ایمان راوړل او چې خپل شیطانان لاړ بیا سوي خپل مشرانو ته بیا موږ خو تاسو ملګری هغه ورته الګ څنګه زموږ ملګری بل ورځ مې وکړه هغه پلاني مؤمن سره ولاړ دی وخت مو الګ پلاني وابي سره دې څه کول چې ولاړ تاسو څه کول دا وخت ټولې د مدرسې ته ولې دا خبرې به کوي مؤمنانو بس صحابه کرام رضی الله عنهم خواته ولاړو د دوی یو منافق براغه ظاهر کې ویل موږ ایمان راوړې د عبد الله ابن ابي ډاله بوا نور تعلق د عبد الله ابن ابي سره د مدینه چې واپس بلاړ هغه ورته غوسه شو او دا څنګه عبد الله ابن ابي په شان چې کوم نور غټان هغه تاسو کول ته ولاړو ملي د عمر فاروق رضی الله عنه سره ولاړو د عثمان رضی الله عنه سره ولاړو هغه ته فلاني سره ولي او تعالی دا خبره ته سره انداسه کوزو چې او بالکل ستا خبره صحیح نو دی ورته سوي نه جی هغه سره وسه موږ غپ لګاو اسی استهزاء ور پوری کو ساده خلک دی نه پويږي مړه چې موږ ته خبره وکړو هغه چې ټیک ته دا به مرګري نو اوس دغه ذکر کوي انما نحن مستهزئون یقینا موږ ټوکی کوونکی په دې مؤمنانو پورې او دا ردی عادت دی د سورې توبه کې مراشي چې دی الله پوری د الله پایتونو پورې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټوکی کولې دا ول ترازی ان شاء الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وصل بالقباحت ذکر کی چغت طغیان دے او دا رنگا ذکر ور لکی د عقوبت دنیویه او اخرویه د دنیا عقوبت دا دے چې په سرکشی کې الله رب العالمین دوی نور مرزیاتای نور په دې سرکشی کې ورډوبي او بل دا چې زړونه اغړ اندي هدایت تن راځي الله چې یستهزئ بهم الله بخنداو کی پدې پوره چا خو معنا دا کړ الله یستهزئ بهم الله به بدل ټوکور کی دوی ته ظاهری معنا دا الله بدی پوری ټوکی وکي څنګه چې الله رب العالمین د شان سره لایق ده د متشابهاتونه دي موږ بردي دغه تشبیهات به نه بیان او د دې مصداقات به قران او سنت کې شته هغه دا چې الله رب العالمین به روان کی د جنت طرف توبه به الله راتاو کی واپس ورتا دغه رنګ منافقان به د قیامت پورز اوله کې ولاړی د مؤمنانو په سب کې او رستو به الله رب العالمین صفونه جدا کی وامتاز اليوم ايها المجرمون ټول مجرمان به جدا شي د منافقانو سبم جدا شي رستو قرآن کې راشي مؤمنان به الله رب العالمین روان کی دي خي طرف ته
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هغه طرف ته به الله رحمتي جنت طرف ته مؤمنان روان شي والله به یو دیوال وي منافقان به دی خوا په عذاب او تیرو کې پاتې شي. زه اول به وګنی مونږ یو ځای رواني یو دم الله دیوال وي دی به الله جدا کې الرنه نه الله رب العالمین به دا بدله دی لور کوي بل لا ويمدهم وزياتي الله دوی لرا فی طغیانهم د دې په سرکشی کې الله رب العالمین دې سرکشی کې نور مور زیاتی لګي سرکشی نورم سیوا کېږي یعمهون چې سرګردانه وي او پریشان وي عمه د زړه لوندوالي ته ویل کېږي او زړه چې کله لوند شي کنه بے هدایت نور داخليږي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي فإنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. دا سترګې ظاهره کې چړندې شي دا لوندوالی نه دی اصل دا وړه خبره ده بلکې اصل لوندوالی دا دی چې زړه دې لوند شي زړونو لوندوالی چې دا اصل لوندوالی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دننه پراته دي او د منافقانو د کافرو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دي ته ویل کېږي نتیجة الصفات السابقة د مخکنو صفاتو نتیجه ذکر کېږي د دې او دلته ورله دوه مزید قباحتونه ذکر کوي څوارلسم او پنځلسم. څوارلسم دا دی چې اشتروا الضلاله اشتراء الضلاله کړي بالهدى د هدایت په بدل کې گمراهي اخیستې ده او بل دا د وما كانوا مهتدين عدم الاهتداء نفي د هدایت دی الله کړی دی چې دې ته هدایت نه ملاوي. اولئک الذین دا صفتون ولا هغه کسان دي دا منافقان چې دا مخکې بد صفتونه ذکر شو اشتروا الضلالة اخیستې د دوی ګمراهي. اشتروا معنا څه ده معنی اختارو غوره کړې ده ګمراهي غوره کړې ده بالهدى په بدل د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم نو ګټه ونه کړه تجارت د دوی دا معامله الله څه کړه د تجارت سره مشابه کړل ځکه دی دا کلمه د دنیا د مفاداتو د پاره ویلې ده چې مړه کلمه به وایو مسلمانان نه به غنیمت کې میسي اخلو مسلمانان سره نکاحونه هم کوو زکات به مراته میلاویږي احکام به مرا باندې اسلام جاری او مسلمانان چې کومه ګټه کوي پای کې به سره شریک یو مزي خو به کوو کنه ځکه چې مدینه کې مسلمانان غالب حکومت یې دی او زور یې دی فتح را روان دي غنیمتونه را روان دي منافقان خود الله د رضا لپاره کلمه نه ویلې ځل نه کنه صرف د دنیا د مفاد لپاره ویلې نو ځکه الله فرمایي مړه ته خود دین باندې نه روان تا خو ایمان نه دی راوړی ته تجارت کې تاسو کاروبار دې شروع کړی دین نه دی کاروبار جوړ کړی او بعضې خلک دي چې نعوذ بالله دین د کاروبار او د دنیا ذریعه ګرځولي او دا د ذلت سبب دی دین به د دنیا د روزګار سبب نه ګرځي سلف بو ادام بد غړله چې عالم بو او هغه به د خپل علم په بنیاد باندې په یو ځای کې بچا ارزانه سودا ورکوله دا به بد غړله کچا به ویل چې فلانه مولوی صاحب دی شیخ دی عالم دی خیر دی د لحاظ کله سودا ولا ارزانه ورکاوي نه ما علم دې په نه کړ چې په ارزانه سوداګانې اخلم یو خدای چې سره په خپل ستاري رعایت وکي پیجن دی رعایت وکي لکه حدیث کې چې راځي او سورې کاف کې واقع راځي چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په کشته کې تله او حدیث د بخاری کې راځي هغه کشته والا نیکان خلک وی پیژاند چې پیغمبران دي کرای تی وانه خسته دی ورکوله و موږ سره شته پیسې خضر علیه السلام ته واخله موسی علیه السلام سره توخوا په واخله ویل نه تاسو د الله پیغمبران یو خدای چې سړی استخپل دغه وکی او یو دارش تورته چې نه کنه زه خو مولوی صاحب مکانه نه کنه زه خو حاجی صاحب ما سره گزاره وکړه دا باندې دین به د دنیا د مفاداتو ذریعہ نه ګرځي. الله فرمایي دې خلکو گمراهي واخسته په بدل د هدایت پرې خودو د نبی تعلیمات پرې خودو توحید پرې خودو د صحابه منهج او د صحابه لارې پرې خودا او په گمراهي باندې روان دي شرکیات او بدعات نو ګټه ونه کړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او دوی دی هدایت مندون کی دوی هدایت نمو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. اوس دلته ورته الله رب العالمین مثالونه ذکر کوي د دوی ګوره دلته د مفسرین دوه اقوال چې یا دا مثال دی د پاره د منافقانو یا د کافرانو
هغه کافر چې د قرآن نه خلق منې کوي په خپل هم نه مني نور هم ترې منې کوي لګیا دی نو ګوره چې کله د منافق سره لګېږي معنا دا د اول لفظي معنا وکړه مثلهم مثل په معنا د حال دی قرآن کې مثل په مختلفو معانیو راغلی دلته معنا د حال ده مثلهم حال د دوی کمثل الذي په شان د حال د هغه کس دی استوقد نارا چې بل کړی دی اور لکه یو سړی دی اور یې بل کړل نو که ستاسو خیال په اور کې دوه شی دي دوه صفات دي پکې غټ یو پکې دی احراق او بل پکې دی اشراق اور چې کوم دی سوځول هم کوي ګرمایش پکې دی او دویم پکې رڼا هم د ځای رڼا کې لکه شمع چې ته ولګې ځای رڼا شي الله رب العالمین فرمایي حال د دوی په شان د حال د هغه کس دی چې بل کړی دی اور فلما اضاءت ما حوله کله چې رڼا کې دا اور هغه ځای چې ګر چاپېره دی د انسان نه نو چې کله ده رڼا ولګوله خو بیا خو خلک هم راضي که نه یو ځای کې اور ولګي اوس په ژمي کې یو ځای کې اور ولګي یو راشي بل راشي ورته کښېني هغه اور خواته ملګري وي نو ذهب الله بنورهم ځکه دلته بنورهم جمع ویله چې دا کومه ډله چې راټوله شوې ده د اور ته نو دوی نه الله رب العالمین هغه رڼا بوتلله او دوی په تیارو کې پرېښوله یو دم یو سیلی راشي طوفان دا اور مړ کړي چې اور مړ کړي کوم کسان چې ورته راټول شوي هغوی نه رڼا څه شي ختمه شي وګوره رڼا یې ویله رڼا ته الله بوځي هغه اور یې ونه ویلو بس کروټې اور پاتې شه څه معنا رڼا د هدایت ته الله واخستله خو سوځېدل ورته پاتې شو ځکه اور کې دوه صفات دي احراق او اشراق احراق منه سوځول اشراق منه رڼا الله رب العالمین احراق دوی ته پرېښی دی اور کې به الله سوځوي او صرف رڼا یې ترې واخستله ذهب الله بنورهم نو بوتله الله تعالی رڼا د دوی وترکهم او دوی پرېښوده فی ظلمات په ډېرو تیارو کې لا یبصرون چې سم نه ویني څه معنا د دې مثال مطلب دا دی لکه یو سړی دی ګوره اور یې بل کړی دی یو ملګري را جمع کړو یو دم سیلی راغه اور مړ شو رڼا ختمه شوه تیارو کې پاتې شو داسې دا منافق را لګېدلی و په ظاهره کې کلمه وویله آمنا بالله لا اله الا الله کلمې وویله او هغه لږه شان رڼا یې حاصله کړه لکه داسې ده لکه اور یې بل کړلو شمع یې بله کړه دې لګې دی د هغې نه د دنیا فایدې هم حاصلوي لکه څنګه چې اور سړی ولګي نو فایدې ورته میلاویږي رڼا مڼا یو هغې رڼا کې لګې کار مار کوي فایدې ورته میلاویږي نو دی منافق تم کله غنیمت کیسه او کله چې کوم دی څوک مسلمان والا زکات ورکوي او خلکو سره نکام کوي او فایدې چې کومې دي د اسلام هغه حاصلې لګي حکمونه به د مسلمان جاری دي ظاهره دا فایدې اخستې تر دې پورې چې امتحان پې کله راغی نو امتحان په وخت کې د ایمان پته ولګي دا رڼا یې مړه شوه بس د دین نه شاته شوه لکه زه پکې اوس نه یم او دغه رنګه یا مرګ پې راغی مرګ سره د ده رڼا هغه صرف د خولې کلمې چې کومه ویلې وه هلکه رڼا مړه شوه او نور چې کوم دی اور کې به یو تیارو کې به قبر او آخرت او حشر او ټول اور دی او تیاري دی ورته پاتې شو لا یبصرون به یې سم نه ویني سم ورته نه ښکاري معنی هدایت ته بیا نه راځي بعضو دا مثال لګولی دی د ښکاره کافرو د مکې والاو دپاره او استوقد نارن دا مثال یې لګولی د نبي صلی الله علیه وسلم سره مثال یې بیا داسې ویلی دی په اختصار سره یې ویمه ځکه زموږ لفظي ترجمه ده او تفصیل نشو کولی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راولګېده په مکه کې یو ښایسته ډیوه یې بله کړه اور یې بل که استوقده د استوقده کې اشاره ده محنت ته او مشقت ته چې په دې اور لګولو کې ډېر مشقت وکړلو یو سړی ډیوه ولګوي شمع او اور ولګوي یو ځای کې نو په کار ده چې خلک راشي فایده ترې واخلي تیاره ده شپه ده جمع هم دی په کار ده چې هر سړی راشي د دې اور نه ځان له شمع هم بله کړي ځان له ترې څه لرګې هم بل کړي چې زه ځان به هم پرې ګرم کړو او څه فایده به ترې واخلو رڼا به هم واخلو د دې په ځای دا خلک راولګېده د دې اور مخالفت یې وکړو او د دې اور نه فایده وانه خستله او دا موقع ضایع کړله الله رب العالمین دا انسان راولګي دا اور چې چا بل کړی دا ترې لاړ شي بل ځای ته چې بل ځای ته لاړی اور یې ځان سره ویوړلو رڼا یې بل ځای ته ویوړله شمع او ډیوې د ځان سره بل ځای ته ویوړله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو مدینې ته د مکې والا په څه کې پاتې شو تیارو کې پاتې شو الله ته خپل نبي بوتلو رڼا ته لاړه مدینې ته نو بنورهم رڼا ته لاړه
د اور چې کوم سوځېدل دي ورته پاتې دي مکې والاو ته الله پای کې وسوځول سمړه شو مردار شو په مختلفو جنګونو کې او رڼا ته لاړ الله مدینې ته بوتله نو بیا په دغه طریقه باندې دې سره لګېږي د مکې کافرو سره چې حال د دوی په شان د حال د هغه کس دی چې بل کړی دی اور چې کله یې رڼا کاغذ یې چې ګیر چاپېر او د ده نه په کار دا وه چې دې خلکو له دې نه فایده اخیستې وې د مکې والاو وایي نه خستله بېقدري وکړه نو ذهب الله بنورهم بوتله الله د دې رڼا الله ته رڼا بوتله مدینې والاو ته هلته ډیوې د ایمان بلې شولې وترکهم او دوی یې پرېښود فی ظلمات په ډېرو تیارو کې لا یبصرون چې سم نه ویني په تیارو کې پاتې شو صم بکم عمی فهم لا یرجعون اوس چې کوم دی تتمه ده د مثال سابق چې کله دوی په تیارو کې پاتې شو نو دوی داسې شو لکه د هغه کڼو په شان ته د ګونګیانو او د ړندو په شان ته شو مطلب دا دی هغه د علم چې کوم حواسو هغې نه فایده وانه خستله لکه مخکې ختم الله علی قلوبهم کې چې تیر شو نو الله رب العالمین فرمایي صمون منا دوی داسې دي لکه د کڼو په شان او بکمن ګونګیان دي عمر ړانده دي صمون دوی کاڼه دي بکمن ګونګیان دي عمر ړانده دي صمون منا کاڼه دي د حق د اورېدو نه ګوره داسې خو ډېرې خبرې اوري جرګې کوي لګې دی د حق په خلاف کې شعرونه وایي او غزلې به ویلې اخو بیا ډېر ښې اورېدې د مکې مشرکان د شعر او شاعرۍ مجلسونه به یې لګول اخو اوري خو حق نه اوري وحي پې نه اوري صمون دوی کاڼه دي د کڼو په شان ته دي په حق نه اورېدلو کې بکمن ګونګیان دي چاړاګان دي په حق نه ویلو کې چې په جواب باندې حق نه وایي عمیون دوی ړانده دي په دې طریقه چې حق ته نظر نه کوي فهم لا یرجعون نو دوی نه راګرځي حق طرف ته ځکه ضد دی پکې نو بالکل دوی چې کوم دی واپس نه راځي حق طرف ته راواپس کېږي نه بلکې روان دي په دې خپل هغه جهالت کې مصروف دي او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق مخکې ګوره مثال ناری ذکر کړو اوس ذکر کوي مثال مائی قرآن کې دا طریقه ډېره کله د اوبو مثال کله د اور مثال مخکې د اور مثال ذکر کړو اوس د اوبو مثال ذکر کوي لکه باران دی د بره نه په اوبه را روانې دي په ځمکه باندې خو ډېر تیز باران دی تیاري پکې دي ګړز ګړوز پکې دی برېښناګانې پکې دي دا اکثر که تاسو ګورئ دغه باران یا پسرلی کې چې کومې ډېر ګړز ګړوز پکې د ژمي پای کې دومره نه ده درزارې او تندرونه غورځېږي لګیا نو ګوره الله رب العالمین فرمایي دا مثال الله رب العالمین ذکر کړی دی قرآن دپاره او د قرآن د دشمنانو دپاره چې الله قرآن د بره نه نازل کړی لکه څنګه چې باران په شیبو شیبو د بره نه راورېږي یو سړی دی هوښیار دی هغه د باران فایدو ته ګوري باران کې فایدې ډېرې که نقصان ډېرې فایدې پکې ډېرې که نه او نقصان هم پکې دی چې خټې هم پکې جوړې شي او کله پکې بجلي هم لاړه شي کله پکې داسې بل تکلیف هم جوړ شي توره تیارۍ او تندر مندر هم پکې یو ځای کې لاړه شي خو عمومي خو یې فایده ډېره ده که نو هوښیار سړی د باران فایدې ته ګوري او قمقل سړی د باران نقصان ته ګوري هغه دې ته ګوري ګوره تندر دی او دا دی او هغه دی او تیاره جوړه شوه او دا جوړه شوه نو دې وجې نه دا قرآن کریم الله رب العالمین نازل کړه مؤمنانو ته فایدې واخیستې منافقان او کافر چې هغوی دشمني ورسره وکړله او کصیب یا حال د دوی په شان ته د هغه شیبناک باران دی صیب ویلی کېږي هغه باران ته چې ډېر تیز باران شیبې والا باران چې ورته وایي اردو کې ته موسلادار بارش وایي چې ډېر باران وشي که نه اخبار کې راشي موسلادار بارش و ډېر باران وشول وایي یا حال د دوی په شان ته د هغه تیز باران دی من السماء چې وریږي د بره طرف نه سما بره طرف ته وایي ځکه دا د بره طرف د وریځو نه راورېږي فيه ظلمات په دې باران کې تیاري وي ورعدون او ګړز ګړوز وي وبرقون او برېښنا وي رعد قرآن کې یو دلته راغلی دی یو سورې رعد کې راغلی دی سورې رعد کې مراد هغه ملایک دي چې په وریځو مقرر دي
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نبی علیہ السلام به دا دعا ویله چې کله به دغه وریځو ګړارې به واورېده، د دې هم دعا راغلی. او دلته چې دی دغه اواز ته مراد دی، دا وریځ چې کوم غرارې وکړي دا مراد دی. دلته پښتو کې ورته ګړز ګړوز وایي او هغه غرارې ورته وایي. په دې باران کې دا ګړز ګړوز دی او برق نو برېښنا هم ده، سپین پړق چې وشي برېښنا، نو تیاره هم ده، ګړز ګړوز هم دی، برېښنا. په دې وخت کې باران شروع دی او توره شپه ده او تیاره ده، ګړز ګړوز هم جوړ دی او پړقه هم جوړه ده د برېښنا. څه کسان په دې باران کې ګیر شوي، هغوی څه کوي؟ یجعلون هغوی ږدي اصابعهم خپلې ګوتې. ګوتې خو په غوږ کې نه کېښودی کې مراد ته د ګوتو سرونه دي، د ګوتو دا سرونه دي، خو دې ته عرفي کلمات وایي که نه. دا ګورې د عربو کې مې عرفي دغه به زده کوي. مونږ خلک هم وایي هلکه غوږونو کې مې ګوتې کېښودې، نو ګوته خو پکې نه کېښودی، دا سرونه پکې څه کېدو. ځکه الله فرمایي ږدي دوی دا خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې. ولې؟ ځکه دا اوازونه ډېر تیز دي د تندرونو، من الصواعق د وجې د سختو اوازونو د ګړزاري نه، د وجې د تندرونو نه. صواعق جمع د صاعقتون ده. صاعقه څه شی دی؟ شدت صوت الرعد دی. دا رعد ګړزاری چې را تیز شي که نه، که دې خیلی کړس وکړي، یو درز وکړي، ته به بم خلاص شي، دغې ته مونږ تندر وایو. الله وایي دې دا غوږ کې ګوتې کېږي، دا خلک چې کوم په دې باران کې ګیر دي چې لکه تندرونه راخطا کېږي، لګیا دی ونه لګېږم یېرېږي. حذر الموت د وجې د یېرې د مرګ نه یېرېږي چې مړ نه شم او دا تندر زما په سر راخطا نه شي. والله محیط بالکافرین، والله را ګیرونکی دی کافران لره. ګوره دا مثال اوس ولګوه په اسانه طریقه هغه ده. الله رب العالمین د باران څنګه چې باران د بره نه راځي دغه شان دا وحي د بره نه را روانه ده د قرآن. څنګه چې په باران کې تیاري دي او ګړز ګړوز دی او برېښناګانې دي، قرآن کې هم دغه شان ته تیاري ذکر دي د ګناهونو او د شرک وغیره، چې ګوره دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، د الله ذکر کړي. ګړز ګړوز څه شی دی قرآن کې؟ دا ردونه دي. یو ځای کې په شرک باندې الله رد کوي، بل ځای کې منافق باندې رد کوي. دا مخکې تېر نشو، دا 15 صفات منافقانو ذکر کړه، د کافرو ذکر کړه. ځای په ځای دا ردونه کېږي په دې خلکو باندې. دغه ګړزا ده د قرآن. قرآن رد تم ګور هر سړی نشي ټینګېدلی، ډېر پې بد لګي په خلکو باندې. یو وخت کې مونږ د لوډسپیکر کې کار کوو، چا پې ډس کړی او ګولۍ د دې طرف نه بل طرف باندې وتې وه. زما ملګرو ته خو دا یو خو داسې چې هوایي ګولۍ باندې لګېدلی که نه، هغه د بره نه ښکته راغلي هوایي، او دا د ښکته نه چې ایستې ځکه دې طرف نه لګېدلی، په بل طرف ته وتې وه ګولۍ. مل پته لګي چا باندې به خبره بده لګېدلې وه. نو دا د قرآن دا ګړز ګړوز ردونه دي، او الله رب العالمین چې رد کوي که نه سم خطرناک رد کوي بیا. او برق څه دی په قرآن کې؟ برق دلایل پړق پړق، چې هغه برېښنا کله وشي د سړي دا نظر سمداسې وتښتئ که دې خیالي ډېره تیزه وي که نه، او که ستاسو خیالي بجلي به تلي او توره تیاره به وي، ته تجربه وکړه. او چې کله پړق وشي کمره کې دننه به رڼا راننوځي، کمره کې هم دننه رڼا وشي، ستا په کمره کې یو پړق وشي دومره تیز دی. دا پړق په دې باران کې دا د دې قرآن کریم هغه دلایل دي د توحید، مضبوطې خبرې دي، دلایل پړق پړق دی ټول په دې قرآن کې، چمک دی د دلایل. نو څنګه چې دا باران کې کم کس ګیر دی غوږونو کې ګوتې ایښي دي، دغه شان ته دا مجرم د قرآن دشمن مشرک او بدعتي او ګمراه منافق غوږ کې ګوتې ږدي، یاره دا قرآن ما اورئ، وګوره موږ باندې ردونه کوي، وګوره موږ پلار نیکه د دین نه اړئ، وګوره مړی باباګانو له مزه یو، زیارتونو له مزه یو، اورس چې کوم دی دا ناروا دی، دا مه کوئ او دا مه کوئ. نو قرآن چې توحید بیانوي نو دوی ورته نشي ټینګېدلی، غوږ کې ګوتې ږدي. او بیا هلته وایي دا پې تندر لګي، من الصواعق، غوږ کې ګوتې ږدي. ولې؟ ځکه د قرآن دا بیان پې داسې لګي لکه ته به تندر پې راخطا شو. او د پیراني پیر صاحب کیسه ورته ته شروع کړه د دروغ، بیا خو ډېر خوند ورکوي، یاره ډېر خوږ مولوي صاحب وایي، ډېره خوږه کیسه وکړه. او که کوم مولوي صاحب قرآن بیان کو سوچه توحید، پته لګي څوک ګستاخ مولا وي راغلی، هسې بدې ردې ویلې وایي، بابا له مزه یو، دا مه کوئ، دا شرک دی او دا بدعت دی، بله خبره یې نه وه مړه. داسې عالم اوس هم په خلکو بد لګي چې سوچه دین بیانوي، او چې دا غوړې زیړې خبرې ورته کوې که نه، دا د دروغو قیسې او راګونه ورته راکاږي، دا ورله ډېره مزه ورکوي.
او چې پلانې بابا پیدا شنو 15 سپاری و د مور په خېټه کې یادې کړې 15 سپې به وروسته یادې کړې هلکه دا سب بکواس کې لګي ګډې وړې افلانی بابا دا چا کړ فلانی بابا دا چا کړ دوی ته دا خبرې کوه نو د قرآن دا خبره منل دا دوی ته مرګ ښکاري حذر الموت د یاري د مرګ نه او د قرآن دا بیان کې داسې لګي لکه تندر الله فرمایي ولې ته به زمانه بچ شې والله الله چې دی محیط بالکافرین راګرون کې دی کافرانو لرا الله رب العالمین فرمایي زما پتا باندې پوره احاطه ده د علم او د قدرت ته زمانه خلاصېدلی ګوره نه شي که ستا دا خیال چې زه به غوږ کې ګوتې کېدم او قرآن به ناورم او بس په دې قیسو میسو به د الله تعالی نه خلاص شم چې یا الله بس ما خپل هغه بابا له تورچې لی بوتلی او دلته مې دا چل کړی او عید میلادالنبي کې مې جلوس کې ګډا کړی و دا چل مې کړی په دې نشي خلاصېدلی چې قرآن دې څو پورې نه یې اورېدلی او د الله د کتاب نه توحید نه زده کړی یکاد البرق یخطف ابصارهم اوس دلته د دې مثال سابق تتمه ده د مخکې مثال لپاره الله رب العالمین فرمایي دا برېښنا چې کوم په دې باران کې نږدې چې د خلکو نظرونه وتښتوي دا کم کس چې په باران کې ګیر دی بیا ګوره چې کله د تیارو کې ګیر دی که نو دا پړق د برېښنا وشي نو که د خیلې لږه لاره ښکاره شي سړي ته که د پړق نو چې دا لاره ورته ښکاره شي لږ لږ پکې روان شي یو څو قدم نو چې رڼا خو ډېره زر بندېږي بیا چې بند شي دی بیا ودرېږي او چې بیا رڼا شي بیا روان شي دا طریقه ده دې کې اشاره څه ته کوي دې آیت کې اشاره دې ته کوي چې دا مفاد پرسته دی چې دین کې ورته فایده ښکاري که نه نو روان دی عمل کوي او چې دین کې ورته فایده نه ښکاري مړه دا ډېرې سختې خبرې دي د خلکو دین و ډېر سخت دی دا موږ نشو منلی بیا ولاړ دی قام بیا ودرېږي بیا نور د کار نه دی یکاد البرق نږدې وي دا برېښنا یخطفو چې وتښتوي ابصارهم نظرونه د دوی سترګې وله وتښتوي نظر وله بلکل ختم کړي دومره تیز کلما اضاء لهم هر کله چې رڼا کې دوی ته یوه لاره مشو فیه نو دوی روان شي په هغې کې اضاء لهم من طریقا کله چې دوی ته یوه لاره رڼا کړي که نه دا برېښنا پړق وشي نو مشو فیه دوی مزل شروع کړي په هغې کې ور روان شي پکې واذا اظلم عليهم او کله چې تیاره کړي په دوی باندې قامو نو بیا دوی ودرېږي ځکه تیاره شي که نه هلکه مخکې نه ځو کندې ته پرې نه وځو یا بل څه ډنډ منډ ته ورخطا نه شو بیا پکې مزل نه کوي دې کې اشاره دې ته منافق سړی چې کوم دی دام په دې دین باندې چې عمل کوي د خپلو مفاداتو دپاره یې کوي چې کوم ځای کې ورته فایده ښکاري نو روان دی وایي ډېر ښه دین دی اسلام نه قربان شم او د دین نه قربان شم بېده وایي او چې کله د ده معمولي لږ تکلیف ورته رسېده په دین کې که نه نو بیا پکې نه دی دا ومن الناس من يعبد الله على حرف څنګه سورې حج کې به راځي دا د الله بندګي کوي خو داسې په غاړه غاړه را روان دی دین ته نه راځي دننه مفاد پرسته دی فإن أصابه خير اطمأن به که ده ته څه فایده د دنیا رسېږي بیا خو ډېر مطمئن دی وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله فرمایي او که ده ته کوم تکلیف رسېږي په دې دین کې نو بیا دی د دې دین نه واوړي الله فرمایي دنیا هم تباه شو آخرت هم تباه شو د دې منافق او دا ښکاره تاوان دی ځکه دا مفاد پرست دی فتنې نه مراد دلته امتحان ازمایش دی دین کې په امتحانونه ازمایشونه راشي تکلیف راشي انقلب على وجهه بس واپس واوړي د دین ویره زه پکې نه الله فرمایي تاوان دی دنیا او آخرت دې ځان له تباه دین دغه شان دی هغه یو مولا لګي ګیله کوله زموږ شیخ صاحب په قصه کوله یو مولا بدعتي هغه ګیله کوله ته ګوره دا پنځګریان او وابیان موږ پسې لګیا دي چې دا مفاد پرست دي او د دې آیت ترجمه کوي چې کله دوی ته رڼا ښکاري نو روان او چې رڼا نه وي نو ودرېږي چې تیاره شي نو دوی وګوره چې کوم مړي کې اسقات دي د دوی ځي او چې کوم خیرات دغه کې چې کوم دی ختم کې مټۍ او الوی نو ځي او چینی نو بیا نه ځي غلطه ځان په خپله معلوم وي که نه همدغه شانته دا حقیقت هم داسې دی ته خو یو ملا راوله دا بدعتي ملا او مړي جنازه پې همداسې صرف جنازه پرې وکړه چې کوم په دې اسقاتونو په دې مردارو باندې عادت دي بیا ورته ځه مولي صاحب الله تعالی اجر درکړي بل ورځ بیا نه راځي جنازې رسم په صحیح زړه باندې بیا وروسته ورپسې کنځلې هم کوي مړه وایي دا مړی دی ته وایي دا سم مړی و کنځلې ورپسې وایي
دغه رنګ که ختم لدی راوست او مټي او الوادي په ونه خوړل او تر ته زمولي شي ځا الله دې ډیره جوړ کړي سمې کنځلې بدر پس اګه پیسې وی انواع مټي او به بیا راځي یعنی به نه راځي مفاد د پاره لګیا دی استاد پاره نه لګیا هغه دغه د پاره لګیا دی د خپل مفاداتو د پاره لګیا دی ولو شاء الله وغفت الله وصلى رب العالمين دا خبر ذکر کوي چې کدا خلق دی خپلو وګونو نه او د سترګو نه د حق د پاره کار نه اخلي الله په دې قادر دی چې الله رب العالمین دا قدرتونه واخلي یې ورکړي دا مخکې د سورې یاسین کې به راځي ان شاء الله هلته الله فرمایي چې زه به دوی مسخ کړم دا قدرتونه به ټول واخلم دا قوتونه د سترګو او د غوږونو وغیره هر څه به چې کوم دی ورله ختم کړم دلته الله فرمایي ولو شاء الله كوخت ولا لذهب بسمعهم خام خافست به د دوی غوږونه من طاقت د اورېدو به الله خسته سلب کړي وي او ته الله لري کړي وابصارهم واسترګي د دوی نظرونه د دوی کله وړي د دوی نظرونه به ختم ان الله يقين الله على كل شيء قدير فارسي باندې قدرت لرونکی دی الله رب العالمین فارسي باندې قادر دی اشاره دې ته شو چې راشي د دې نبی د رسالت نو د دعوت د توحید نو د قران د انکار مکوئ راشي دا دعوت قبول کوي ور الله پاک قادر دی عذاب بدل لګور درکې او ځان داخل کې په قران والا او کې د قران سره دښمنی مکوئ بس